د شهزادګۍ ناول شپږمه برخه. په لاره مې ډېرې خبرې ورسره وکړې. د هغوی د کور لاره نور بېلېده. ما ته ډېر ټینګ شو چې غرمه له هغه سره وکړم، خو ما ټینګار وکړ چې بله ورځ به در سره لاړ شم. خدای پاماني مو ورسره وکړه او د خپل کور پر لور روان شوم. ګودر ته په رسېدو مې په دومره نجونو سترګې ولګېدې. ما ویل که د ټول کلي نجونې دلته راغلې. همداسې وه، ځکه له ډېر لرې واټن نه به نجونې د اوبو لپاره راتللې. زما په لیدو ټولو خپل مخونه پټ کړل، خو بیا یې هم د ټیکریو لاندې راکتل. زه ترې سیده د خپل کور د دروازې پر لور ور روان شوم. د کور زنځیر مې وشرنګاوه. دروازه خلاصه شوه، وراره مې راښکاره شو. ور ټیټ شوم، غېږ کې مې راپورته کړ. پلار مې پیتاوي ته کټ کې اوږد غځېدلی و او شین چای ورته په میز ایښی و. زما د پلار شکل کې عجیبه خبره وه. د هغه تندي کې به د خوشحالۍ په وخت هم ګونځو لارې کړې وې. په ټولو مې سلام وکړ او د مور تر څنګ کېناستم. هغه د سبو په پاکولو بوخته وه. زه هم ورسره ملګری شوم. مننه یې کړم، خو بیا مې هم ورسره د سبو په پاکولو کې لاس پورې کړ. د لږ ځنډ وروسته د دالان انګړ ته ښځه راښکته شوه. هغه مې ورندار وه. د هغې په لیدو دومره خوشحاله شوم چې حد یې نه وه. هغه یوازینۍ ښځه وه چې زه یې درک کولی شوم. زما خوی او خاصیت سره بلده وه. زما د خوښې او ناخوښې شیان یې ټول پیژندل. هغې به هر وخت زما په ورانۍ پرده اچوله. هغه مې داسې ولکه دوهمه مور. زما په لیدو یې د مخ خوشحالي په څو چنده شوه. په خوله یې مسکا خپره شوه، راغله، ورپورته شوه. ستړي مشي مو سره وکړل. مور مې سابه پاکوله او زه د هغې سره خبرو او کیسو باندې بوخت شوم. له ځایه پورته شوه، د دالان پر لور لاړه او د لږ ځنډ وروسته راغله. د چایو چایجوس چې په لاس کې وه. مسک شو. ورېندارې لکه چې اوس هم د چایو شوق لرې، ویې خندل. په ټغر راکېناسته، ویې ویل ځان ته مې نه دی راوړی، تا لپاره مې راوړ. خندنی شوم. مور مې ورېندار ته سترګې واړولې. زرمینې لورې، ته څه وایې چې سلمان به اوس هم د چایو شوقي وي؟ ورېندار مې ما ته مخ کړ. بېرته یې سترګې مور ته کړلې. ویې ویل ولې مورې، ته څه وایې چې څوک له کوره او هېواده بهر لاړ شي، د هغه ذوقونه او عادتونه به هم بدلېږي؟ نرۍ خندا یې وکړه. ما ته یې راوکتل. بېرته یې سترګې ورېندار ته واړولې. مسکی شوه او ویې ویل ته یو ځل پیالو کې چای واچوه. ورېندار مې په حیرانتیا وویل وی له ما خو هیرو. هغه د پیالو په ډکولو بوخته شوه. مور مې بیا سترګې ورېندار ته واړولې او ویې ویل دا خو ښکاره خبره ده، د هر ځای هوا او موسم فرق کوي. بېرته یې ما ته مخ کړ او زیاته یې کړه غلط خو نه وایم زویه؟ ورېندار مې پیاله زما مخې ته کېښوده، راپورته مې کړه. سم د لاسه مې ترې غړپ وکړ. خوله مې وسوځېده. ورېندار او مور مې په کړس وخندل. پیاله مې بېرته کېښوده. ومې ویل او مورې همداسې ده، زما عادتونه هماغه دي، خو ذوقونو کې مې فرق راغلی دی. ورېندار مې رامخ کړه. ویې ویل هغه څنګه؟ پیاله مې بیا ورپورته کړه. پوکای مې ورکړ. دواړو بیا راپسې وخندل. ما ته هم خندا راغله. له پیالې مې غړپ وکړ. ورېندار مې وویل اوس خو څه ماشوم نه چې چای یخوي؟ د هغې خبره مې ورغوڅه کړه. ولې یوازې ماشومان یخ چای څښي؟ مور مې وخندل. ورېندار مې مور ته مخ کړ. هغه هم مسکی شو. ویې ویل غوسه کېږه مه، یوازې ټوکې مې کولې. دواړو ته مې په غبرګو وکتل. ومې ویل مورې، ته او ورېندار به اوس ما ته په چایو کولو کې ستړي شئ. مور مې خبرې ته خوله جوړوله چې ورېندار مې پرې رامخکې شوه او ویې ویل ته تکړه شه، چای کول یې پر ما. مسک شوم. ومې ویل بیا به ګوره پښیمانه شي. مور مې له ورېندار نه رامخکې شوه. ویې ویل نه زویه، هغسې خو د ورېندار غیرتي ده، نه به پښیمانه کېږي. ټولو په ګډه وخندل. له دواړو سره مې تر ډېره خبرې وکړې. مور مې سابه ورېندار ته ورکړل چې پاخه یې کړي. هغه د پخلي کولو لپاره پورته شوه. ما چای خلاص کړ. راپورته شوم او د پلار خوا ته ورغلم. هغه اوس هم غوږ ته راډیو نیولې وه. زما په ورتګ سره یې بنده کړه. ډېرې خبرې مې ورسره وکړې،
خو دومره مزه یې نه وه ځکه هغه له ضرورته پرته ډېرې خبرې نه کولې. مازدیګر و. اسمان ځای ځای وریځ و، خو په یوه څنډه کې یې د لمر سترګې سره شفق هم تر سترګو کېده. له کوره بهر راووتم. په لار کې مې سترګې په شبنم ولګېدې. شبنم زما د ترور لور وه. په لومړي سر کې مې ونه پېژنده، خو هغې زه پېژندلی وم. راته ودرېده، سلام یې وکړ. د سلام جواب مې ورکړ. په مخ یې ما لپاره بېله خوښي او په سترګو کې مینه ښکارېده. موسکه یې وه. ویې ویل په راتګ خو دې موږ خبر نه کړو. زه پوهېدم چې خوښ یم، خو زما بیا نه وه خوښه. ښایسته وه، خو مینه ښایسته او بادرنګ نه ګوري، له ذهن او زړه نه کي. د چوپتیا وروسته مې وویل ترور څنګه ده؟ اخوا دېخوا یې سترګې واړولې. د هغې کردار ټول ولولې ته ورته و، ځکه خو یې مخکې راته د ولولې تصویر ښکاره شو. زما د پوښتنې ځواب یې راکړ. ویې ویل ښه ده، ته څنګه یې؟ ښه یم. منګی یې له غېږې کوز کړ. سترګې یې زما سترګو سره وجنګولې او په داسې حال کې چې په خوله یې موسکا خپره وه وویل څه وخت راغلی؟ اسمان ته مې وکتل. شفق ورک شوی و، خو وریځو اوس هم ځای ځای ځان ښکاره کړی و. ومې ویل پرون ماسخوتن پرته د ځنډه یې وویل ولې مو تر اوسه موږ نه یو خبر کړي؟ د هغې سره مې نه غوښتل چې خبرې اوږدې کړم. ومې ویل زه به نور لاړ شم. له مخې مې یو څنګ ته شوه. تابعداره راته ودرېده. ویې ویل لار دې پر مخ خوشې ده، خو عمرینه مسک شو. مننه مې ترې وکړه او روان شوم. وروسته مې شاته وکتل. هماغسې ولاړه وه او زما په ننداره وه. ماښام ته لږ وخت پاتې و. ورځې خپله کډه باروله. یخې سیلۍ د کلي د عمومي باغ په هر یو بوټي پوره نڅا کوله. د باغ تر څنګ د روان خوړ غاړې ته ناست وم او د اوبو د څپو ننداره مې کوله. کله کله به مې واړه واړه کاڼي هم ور وغورځول. تر ډېره ناست وم. وروسته مې په شا لاس کېښودل شو. ور ومې کتل یوسف و. تر څنګ مې راکېناست. د روغبړه وروسته یې له جیبه سیم کارت راویست، ما ته یې راکړ. ما هم سم د لاسه موبایل ته ور واچوه. مننه مې ترې وکړه. د ماښام لمونځ مو همالته د خوړ غاړې ته وکړ. بیا مو سره ښې خبرې اترې وکړې. وروسته مې ترې اجازه واخیسته. هغه راته ډېر وویل چې شپې ته ورسره لاړ شم. ما ټینګار کاوه او په دې پلمه مې ترې ځان خلاص کړ چې مور مې راته کور کې د خوښې خواړه برابر کړي. نن شپه هغه خورم. څه یې ونه ویل. خدای پاماني مو ترې واخیسته. هغه په خپله مخه لاړه او زه ترې د کور په لور راغلم. د ماسخوتن ډوډۍ مو وخوړه. مور مې څنګ ته راغله. په ټیټ غږ یې وویل ترور دې نن خبره شوې وه، تا ورته ویلي وو؟ سوچ کې لاړم، سترګې مې غولي کې خښه کړې. وروسته مې وویل ما ورته نه دی ویلي، ښایي شبنم ورته ویلي وي. مسکی شوه. د شبنم نوم پرې خوږ ولګېده. هغه له کومې لارې خبره شوه؟ نن را سره مخ شوه. په لیوالتیا یې وپوښتل شبنم خو تا ډېر وخت نه ولیدلې که نه؟ زیاته یې کړه. ښایسته شوې هم ده او غټه شوې هم. د مور له خولې د هغې په صفت کولو حیران شو. ځواب مې ورکړ هو. وروسته مې ورندر راښکاره شوه. د چایو پتنوس یې لاس کې و. پلار مې د بخارۍ تر څنګ د سیړیو د لرګو انګار د لاسونه نیولي وو. ورندار مې پیالې ډکې کړې او یوه پیاله یې زما مخې ته کېښوده. ویې ویل اوس زده کړه چې دا ټول چایبر مې ستا لپاره کړی. مخ مې ور واړوه. وموسېدم. ومې ویل ورندار د چایو تیارول اسانه دي، خو څښل بیا سخت کار دی. له ځایه پورته شوه. ډکه پیاله یې د لالا مخې ته کېښوده او بله یې زما د پلار تر مخ کېښوده. بېرته راغله. مسکی شو. بس نو وروره ته بیا راته چای تیاروه او زه به یې څښم. ومې خندل. پیاله مې ور پورته کړه. مور مې رانه د خبرې وار واخیست. لورې سلمان بیچاره باندې څه کوي؟ کله مو چې د ده ښځه راواده کړه بیا به یې درته هغه تیاروي او ته به یې لکه د ملکې څښې. د مور تر څنګ ور جوخت شم. لاس مې ترې تاو کړ. ومې ویل ورېندار. جواب مې مور درکړ. خونه ټوله د بخارۍ لوګو ونیوله. هغوی ورسره عادت و، خو زما تر سترګو یې اوښکې را روانې کړې. مور مې چې زما تر سترګو را روانې اوښکې ولیدې له ځایه پورته شوه او دروازه یې خلاصه کړه تر څو لوګي بهر ته ووځي. بېرته راغله او په خپل ځای کې کېناسته. ویې ویل زویه ترور دې راته نن وویل چې د شپې مې درته ډوډۍ کړې. مسک شو. په خوش طبیعتۍ مې وویل ښه نو داسې غورې دي تاسو لکه هر وخت یو بل ته مېلمستیا کوئ. په لاس کې نیولې ګوړه یې خولې ته کړه. وروسته یې د ترخې پیالې نه د چایو غړپ وکړ. مسکی شوه او ویې ویل نه زویه هغوی یوازې ستا په خاطر ډوډۍ کړې ده.
په حیرانتیا مې وپوښتل زما په خاطر څنګه خو تا ته یې ډوډۍ کړې سوچ کې لاړم له ځان سره مې وویل عجبه ده د خبرېدو سره سمه مېلمستیا د ډېرې خاموشۍ وروسته مې مور په اوږه لاس راکېښود ویې خوځولم او ویې ویل څه سوچ کې لاړې مورې زه نشم کولی چې لاړ شم ورېندار مې مور ته وکتل هغې په لاس کې نیولې پیاله بېرته خپلې مخې ته کېښوده او ویې ویل ولې رانیغ شو د لاسونو د ګوتو نه مې ټکونه وایستل ګورئ تاسو ته خو پته ده چې زما د راتګ لا دوهمه شپه نه ده وتلې نو زه څنګه مېلمستیاګانو ته لاړ شم له مخ نه یې د خوښۍ کرخو کډه وکړه ویې ویل زویه ما ورسره اوس واده کړی چې درځو ډېره مې ورسره د نه تللو خبره واړوله راواړوله خو مور مې نه منله اخر یې مجبور کړم چې ورسره یې ومنم خوشحاله شوه زه ترې بهر راووتم دالان کې ودرېدم د سپیو اوازونه اورېدل کېدل اسمان ته مې وکتل وریځو کډه کړې وه او ځلېدونکي ستورو د اسمان بڼه بدله کړې وه تر ډېره همالته ولاړ وم وروسته بېرته هماغې خونې ته ورننوتم چې پرون شپه مې پکې کړې وه زما د تګ وروسته مې مور هم راننوته لاس کې یې ګایسي بخارۍ نیولې وه زما تر مخې یې کېښوده بخارۍ ته مې لاسونه ونیول مور مې بېرته ووته په یوه دقیقه کې مې له بدن نه ټوله یخني ووته پښې او لاسونه مې ګرم شول خونه وړه وه ځکه خو ژر ګرمه شوه وروسته تږی شوم له ځایه راپورته شوم په غولي کې ایښي د اوبو جګ نه مې ګیلاس ډک کړ او په سر مې واړوه ومې څښلی او بېرته د خوب ځای ته لاړم وغځېدم سترګې مې پټې کړې خونه کې څه رڼایي بخارۍ جوړه کړې وه او څه په درینڅه کې د سپوږمۍ رڼا د سترګو پټولو مې لا څو ثانیې نه وې وتلې چې ولوله مې د سترګو دروازې ته نیغه ودرېده د مخ نه مې بړستن لرې کړه له ځان سره مسک شو ومې ویل خدای دې خیر کړي لا مې اولې ورځې دي له سترګو مې نه وځي دا چې یوه میاشت وځي څه حال به مې وي خپل ځای کې نیغ را کېناستم دیوال کې ځوړند ساعت ته مې وکتل بجې نه معلومېدې راپورته شوم دا ورځی مخې ته ودرېدم او خلاصه مې کړه یخه سیله یې راننوته تورږمۍ وه د اسمان پرته ځمکني کائنات نه تر سترګو کېدل موبایل کې مې ساعت ته وکتل 10 بجې وې بېرته خپل ځای ته راغلم د هغې شکل مې اوس هم سترګو پسې نښتی وه ومې غوښتل باید خبرې ورسره وکړم د موبایل شاته کور مې خلاص کړ د لندن سیم کارت مې ورداخل کړ غوښتل مې چې د ولولې نمبر ترې راواخلم د هغې نمبر رایاد شو خو اوس مې له ذهن نه ووت عجبه وه د هغه چا نمبر چې ما په زړه لیکلی و اوس مې له یاده ووت سیم کارت مې ورداخل کړ د ولولې د شمیرې لیکلو لپاره کاغذ پکار و چې شمیره یې پرې ولیکم په بیړه راپورته شوم د مور خونې ته ورغلم دروازه مې ور وټکوله د لږ ځنډ وروسته یې خلاصه کړه له خوبه وه سترګې یې موښلې ویې ویل څه دې پکار و زویه په ټیټ غږ مې وویل مورې کاغذ او قلم مې پکار دی لنډ ټیکری یې په سر سم کړ اوس دې پکار دی هو راووته مخامخ بلې خونې ته لاړه زه بېرته خپلې خونې ته لاړم وروسته راپسې راغله کتابچه او قلم ورسره و ما ته یې ونیوله ویې ویل بل څه خو دې نه دي پکار کتابچه او قلم مې ترې واخیسته نه مورې اوس مې هم له خوبه وویستی مسکی شوه او په داسې حال کې چې له خونې وتله ویې ویل چې څه ته دې ضرورت شو ما ته غږ کړه هغه لاړه او دروازه مې پسې ورپورې کړه شمیره مې په کتابچه کې ترې ولیکله سیم کارت مې بېرته بدل کړ بهر راووتم شمیره مې اوکی کړه د اوکی کولو سره سم دستګاه وویل مهرباني وکړئ موبایل ته مو حساب ور اضافه کړئ او بیا اړیکه ونیسئ یوسف ته مې غوسه راغله خونې ته راننوتم موبایل مې په توشک ورخطا کړ خدای دې خوار مه کړه ته خو بیخي کنجوس انسان یې پیسې خو به دې ور اچولی وی څه ملاستم تر ډېره بیخ وم وروسته ویده شوی وم شپه تېره شوه سبا مېلمستیا ته لاړو د مازدیګر 4 بجې د ترور له کور نه د راوتلو په وخت کې شبنم دروازې ته راغله مسکی وه تار تار ویښته یې په رخسار راپراته وه ښکلې ښکارېده نوې ښکلې جامې یې پر تن وې تر څنګ مې ودرېده اخوا دېخوا یې وکتل په ټیټ غږ یې وویل دې جامو کې ښایسته ښکارې سترګې مې ترې واړولې مخامخ مې مور د ترور سره ولاړه وه او خبرې یې سره کولې موږ ته یې هم راکتل مور مې چې زه د شبنم سره په خبرو کولو ولیدم مسکی شوه بېرته مې شبنم ته وکتل
مننه مې ترې وکړه او له کوره یې بهر راووتم. د ماښام لمونځ مې جومات کې ادا کړ. د موبایل کارت ته مې ضرورت و. کلي کې هم یو څو وازې هټۍ وې خو دومره د اړتیا وړ توکي په پکې نه وو. مجبوره شوم چې بازار ته لاړ شم. لاړم، موبایل کې مې کارت داخل کړ او بیرته ترې د کور په لور را روان شوم. اسمان کې د ماښامي ستورو سره نور ستوري هم تر سترګو کېدل. د لارې په سر د هماغه وچ چینار ترڅنګ په وچ چمن کېناستم. یوازې زما او د څو پیشوګانو پرته چې همدلته تاوېدلې را تاوېدلې بل څه نه تر سترګو کېدل. له جیبه مې موبایل راویست. د ولولې په شمېره مې شنه تڼۍ پرته له ځنډه یې اوکی کړه. هلو. د ولولې غږ مې یو ځل بیا په زړه اغېزه وکړه. د لندن نه چې راغلی وم زړه مې ناکراره وه، خو د هغې د غږ په اورېدو مې سکون وموند. د ولولې د غږ په اورېدو او شکل په کتلو باندې ما ته ځان د نړۍ امپراتور ښکارېده. هغه یوازینۍ وه، هغه له نورو نجونو ځانګړې وه. د هغې معصومیت، د هغې د زړه پاکوالی، د هغې په مخ د خوښۍ مسکا، د هغې له خولې نه ما لپاره د مینې راوتلي الفاظ هغه څه دي چې زما زړه یې له ځانه سره وړی و. زما د سوچونو لړۍ یې راماته کړه. یو ځل بیا یې سلام وکړ. په داسې انداز مې د سلام جواب ورکړ لکه په بیدیا کې چې ورک انسان ته د بل انسان لخوا غږ وشي او د دې سړي اواز د ډېرې خوشحالۍ له لاسه د ده له واکه ووځي او خوله یې بې اختیاره جواب ورکړي. هغه زما د اواز په اورېدو هایچاني شوه او په بیړه یې وپوښتل: سلمانه ته یې؟ پوه شوم چې ویې پېژندلم. ومې ویل: هو زه یم. غلې شوه. د لږې چوپتیا وروسته یې وویل: زه له تا خفه یم. څه؟ آیا ما د خفګان لپاره زنګ وهلی؟ ځواب یې راکړ: ته خبر یې خو ما دا څو ورځې څنګه تېرې شوې او ته ما ته اوس زنګ وهې؟ نری خندا مې وکړه. پاس په سر ولاړ ستوري ته ځیر شوم. ځلېدونکی و او د نورو ستورو نه ځانګړی و. د هغوی په پرتله یې رڼایي هم ډېره کوله. ومې ویل: د همدې په خاطر خو کلي ته راتلل هم خوند نه راکوي چې سهولتونه نشته. په کړس خندا یې وکړه لکه له ما چې بیخي خفه نه وي او زما د غږ په اورېدو د هغې د زړه دنیا هم له سره ودانه شوې وي. ویې ویل: ته خو وړوکی همالته رالوی شوی یې، نو بیا ولې داسې وایې؟ داسې خبره نه ده. ما خبره کوله چې ولولې مې خبره را پرې کړه. بیرته مې د هغې خبره ور پرې کړه. ومې ویل: ته خو تر اوسه خفه وې. غلې شوه. یخني مې وشوه. ځان مې د چینار تر څنګ سره راټول کړ. د هغې خاموشي مې ورماته کړه. ښایي اوس زما نه د خفه کېدلو لپاره کومه بله پلمه جوړوې؟ وایې خندل. ته خبر یې چې زه مې له زړه هېڅ وخت نه خفه کېږم. د دې خبرې په اورېدو موسکای شوم. ومې ویل: ما ښایي په زوټه او تنده لهجه یې وویل: نه بل څوک. د هغې په غوسې کولو باندې مې وخندل. داسې غوسه مې په اول ځل ولیده چې له خبرو یې هم مینه شیندل کېږي. ومې ویل: غوسه کېږه مه، نن شپه مې مور سره زموږ په اړه خبره کوم. د خبرې په اورېدو یې غوسه ارامه شوه. غلې شوه. ښایي شرمېدلې وي. د لږې چوپتیا وروسته یې وویل: زه ځم، کار لرم. پوه شوم چې وشرمېده. ما سره هم د کریډټ د خلاصون غم و. د هغې ډېر ممانعت مې وکړ ځکه موبایل کې پیسې کمې وې او تر هغه ځایه یې ډېر مصرف کاوه. د مصرف غم را سره نه و ځکه هغه ما ټولې دنیا سره نه برابروله. هغه زما لپاره له ټولې دنیا نه بهتره وه. له یوې لورې تروږمی وه او له بل پلوه کور ته هم ناوخته کېده. ومې ویل: سمه ده، ورشه. د خدای په امانۍ وروسته مې موبایل بند کړ. ماښام ختم و او د ماسخوتن اذانونه له لرې لرې ځایه اورېدل کېدل چې کور ته لاړم. ټول مې د مور خونه کې راټول شوي وو. ورور مې له خیاطه زما جامې هم رابړې وې. سم دستي مې پر تن کړې. د خیاط د کور ودان وې ښه یې ګنډلې وې. څو وارې مې زړه وغوښتل چې مور له ټولو بیله کړم او د ولولې په اړه ورسره خبرې وکړم، خو موقع په لاس نه راتله. شپه تېره شوه. خپل ځای کې پروت وم. د لمر وړانګې بیا د خونې په اورسۍ کې راڅرګندې شوې. مور مې راغله. زما په ویښ لیدلو موسکی شوه. ویې ویل: زویه پاسه، چای تیار دی. هغه لاړه او د لږ ځنډ وروسته زه هم پسې ورغلم. ټول انګړ کې ناست وو. پلار مې د تیر په څیر بیا کټ کې پیتاوي ته اوږد غځېدلی و او په میز ورته راډیو ایښې وه. ورغلم، سلام مې وکړ. زه مې د مور او ورندار سره په ټغر کېناستم. زما د کېناستلو سره سم مې ورندیار پیاله مخې ته راکېښوده. له ځایه پورته شوه او وروسته بېرته راغله. غاب کې یې پنیر راوړ او د شکور نه یې
څو پاستي مخې ته راته کېښودل. ما لا 2 مړۍ نوې کړې چې مور، ورېندار او ورور مې څنګ ته رالنډ شول. پلار مې هم کټ کې رانیغ شو او زموږ پر لور یې رامخ کړ. د هغوی په داسې حالت باندې حیران شو. پوه شوم چې څه خبره خو شته. مور مې پلار ته وویل سړیه ورته وبوایو که نه. سوچ کې لاړم چې دوی به څه ویل غواړي. پلار مې اجازه ورکړه. مور مې لا خبره نه وه کړې چې زه پرې ورمخکې شوم. ومې پوښتل تاسې ټول ولې داسې نیغ نیغ راته ګورئ؟ ورېندار مې شکور کې د پروت پاستي نه وړه کپله بیله کړه. غاب کې په پرتو کوچو باندې یې ولړله. مسکی شوه. ما ته یې وویل خوله دې خلاصه کړه. پرته د څه ویلو مې خوله خلاصه کړه. کپله یې په خوله را دننه کړه. ویې ویل د جمعې ورځ دې کوژدنه. ومې خندل. مور ته مې وکتل او ومې ویل تاسو څه فکر کوئ چې زه خارج کې اوسم نو اوس به راباندې ټوکې جوړوئ؟ مور مې راوړاندې شوه. په تندي یې ښکل کړم او ویې ویل زویه ورېندار دې رښتیا وایي. خوله کې مې کپله ونښته. په زوره مې تېره کړه. ټوخي واخیستم. وړوکي وراره مې په منډه اوبه راوړې. ومې څښلې. د کوژدې په اورېدو داسې شوم لکه څوک چې ځمکه رانه کش کوي او د اسمان په ټولولو بوخت وي. برک شوم. ځان مې بیرته خپل واک کې کړ او ومې ویل زما له اجازې پرته پلار مې چې اوس هم کټ کې نیغ ناست و زما خبره یې را پرې کړه. ولې موږ به اوس له اولادونو اجازه اخلو؟ د پلار دا خبره را باندې بده ولګېده. خبرې ته مې خوله جوړوله چې مور مې رانه وار واخیست او ویې ویل زویه دا خو ډېره پخوانۍ خبره ده. ما او خور مې ستا او د شبنم د پیدایښت سره سم تاسو یو بل ته په نوم کړي یاستئ. خو موږ خبره دومره نه اوږدوله چې ټول کلی دې خبر شي. ستا له تګه یو څه وخت وروسته زه او دادا د ترور کره ورغلو او دسمال مو ترې راوړ. موږ خو ته د همدې لپاره دلته راوغوښتې چې دا د خوشحالۍ خبر درته یو ناڅاپي درکړو. د مور خبرې مې واورېدې خو مغزو مې جوش کاوه. نن یو ناڅاپي زما له پښو نه ځمکه کش شوه. دا هغه څه چې ما یې خیال هم نه و کړی. په ځای کې رانیغ شوم. په زوټه مې وویل ګورئ زه په یوه خبره پوهېږم او هغه دا ده چې دا خپلوي زما قبوله نه ده. هغوی ټولو یو بل ته وکتل. ورېندار مې راوړاندې شوه او په عاجزۍ وویل سلمان وروره دا ته څنګه خبرې کوي؟ هغه اوس ستا چنغله ده څنګه ترې انکار کولی شي؟ مغز مې په واک کې نه و. د ورېندار خبره هم را باندې بده ولګېده. د ټولو له مخ نه د یو څو شېبو مخکې غوندې خوشحالي تللې وه او رنګونه یې بدل شوي وو. په تنده لهجه مې وویل ورېندار ته زموږ کار کې کار مه لره. زه نه پوهېدم. ګنې ما خپلې دوهمې مور ته څنګه داسې خبره کولی شوه چې ته زموږ کار کې کار نه لره. د هغوی دې ناسمې پرېکړې زما اعصاب را خراب کړي. نور مې څه ونه ویل. له منځه یې پاڅېدم او په تیزۍ له کوره ووتم.